تڼۍ وایي هند افغان سولې دښمن دی، پاکستان تل صادقانه همکاري کړې. سلام، وخت مو پخیر. د مصالحې شورا د رئیس عبدالله مخکښ سلاکار غزي نواز تڼي ویلي هندوستان تل په افغانستان کې د سولې د تخریب لپاره کار کړی دی، خو ګاونډیو هیوادونو کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې له افغانستان سره رښتینې همکاري او مرسته کوي. هغه په خپله وروستۍ تازه مرکه کې څرګنده کړی چې هند د افغانستان پر وړاندې ښه نیت نه لري، اما له افغانستان سره د پاکستان مرستې په ښه نیت ترسره او د قدر وړ دي. نوموړي همداراز د لوی احمدشاه بابا په اړه د سرور دانش وروستۍ څرګندونې هم د ملي یووالي خلاف بللي او هغه یې غندلي دي. غزي نواز تڼۍ کلونه کېږي چې د عبدالله مشاور دی او ډېر کله له پاکستاني چارواکو سره پر افغان سولې مستقیمې او غیر مستقیمې خبرې هم کوي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم، هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.